د یو وخت کیسه ده. غرونو په منځ کې یو ښکلی غوندې کلی و. د هغه کلي والا د خلکو په منځ کې ډېر زیات محبت او ورورولي وه. د کلي خلک به سهار وختي پټو ته تلو او کارونه به یې کولو، او د شپې په ټایم به په حجرو کې ناستو، یو بل ته به یې کیسې اورولې. هر طرف ته سکون او خوشحالي وه. خو یو ورځ اچانک په کلي کې څه عجیبه غونته کې واقعات شروع شو. د شپې په وخت به خلک غایبېدو. اول خو خلکو وی چې دا خلک چرته تللي دي د کار دپاره، خو زر خلکو ته اندازه وشوه چې څه خطرناک واقعات شروع شوي دي. په کلي کې مشرانو به وی چې د دې نږدو غر نه یو خوفناک جادوګر راځي او هغه خلک اغوا کوي. دا جادوګر ډېر زیات طاقتور و او د سره یو غټ جادو و. هغه به د شپې په تیارو کې راتلو او خلک به یې اوچتولو. د کلي خلک ډېر زیات په خوف کې مبتلا شوي وو. ښځو به خپل بچي په غېږ کې اغوستي وو او سړو به د شپې څوکیدارۍ کولې. خو د جادوګر د طاقت مخې ته ټول خلک بې وسه وو او هر څوک به د شپې غایبېدو. چې کم خلک جادوګر اغوا کړي وو نو په هغه یو غار کې قید کړي وو او هغه خلک یې په زنځیرانو باندې تړلي وو. د جادوګر په قید کې چې کم خلک وو هغې ډېر زیات مایوسه وو او یریدلي هم وو او هغې ته هېڅ امید نه ښکارېدو چې موږ به څوک دې جادوګر نه آزاد کړي. په دې کلي کې یو بوډا بابا اوسېدو چې د هغه نوم رحمت خان و. هغه ډېر زیات دینداره او الله والا سړی و. د رحمت خان بابا په الله باندې ایمان ډېر زیات مضبوط و. چې کله هغه دا کلي والا خلک په پریشانۍ کې ولیدو نو هغه فیصله وکړه چې زه به د دې جادوګر مقابله کوم. د کلي خلکو رحمت بابا ته ووی چې بابا هغه جادوګر ډېر زیات طاقتور دی، ته په خپلې فیصلې باندې غور وکړه. خو بابا ورته ووی که مونږ خاموشه پاتې شو نو دا جادوګر به یو په یو باندې مونږ ټول ختم کړي. مونږ به خامخا د ده مقابله کوو. یوه شپه رحمت بابا دعا وکړه او د الله نه یې مدد غوښتو او بیا د غرونو طرف ته روان شو. لاره ډېر زیاته مشکله وه، خو رحمت خان بابا همت بالکل نه بایللو او هغه د جادوګر غار طرف ته روان و. اخره کې هغه د جادوګر غار ته ورسېدو چې په کم غار کې به جادوګر اوسېدو. غار کې دننه تکه توره تیاره وه. اچانک جادوګر مخې ته راغو. جادوګر په خندا شو او وی چې ته خو بوډا سړی، ته به ما منې کې؟ رحمت خان بابا ورته په خندا سره جواب ورکو چې طاقتور خو صرف یو د الله ذات دی، ته پکې لاسی. جادوګر خپل جادو شروع کو، خو رحمت خان بابا د الله مدد سره د ده مقابله شروع کا. د دواړو ترمنځ ډېره سخته مقابله شروع وه. په غار کې ډېره زیاته رڼا خوره شوه. آخر کار رحمت خان بابا دعا وکړه او د ایمان طاقت په مدد سره یې جادوګر کمزوری کو. ده په جادوګر باندې کابو ومومتو او د ده طاقت یې ختم کو، ځکه چې د جادوګر طاقت د لرګي په یو صندوق کې یو کاڼی و، په هغې کې و. رحمت خان بابا هغه کاڼی مات کو او د جادوګر هغه طاقت یې مکمل او همیشه دپاره ختم کو. خلک ډېر زیات خوشحاله شو او قیدیان خلک هم د قید نه آزاد شو او زنځیرونه یې مات کړو او په خوشحالۍ سره خپلو خپلوانو ته لاړو. د کلي خلکو د رحمت خان بابا شکریه ادا کا او ټول خلک کلي ته واپس راغو. خلکو په واپسۍ کې د رحمت خان بابا ډېر شاندار استقبال وکړو. د دې ورځې نه پس په کلي کې دوباره امن قایم شو او رحمت خان بابا د دې کلي یو هیرو جوړ شو.